دې ځای ته څه دی کوچنۍ کندهار ویل کېږي. ښه له خیره دلته خوندونه اخیستل کېدو وروسته ډېر ستړي یم، څوک پښې مې ښۍ ګسوي وي. اوس له خیره ځو بازار. ښه له خیره اوس دا ځای څه موږ رالو دلته سړی چای به وکړو، ښه خوند هم واورې وکړي. ډېر یې سره ستړی یم، کله وروره دا پښې مې ښۍ نیولې وله. دا زما فیورټ چای دی. ښه له خیره الحمدلله چای مې وکړی. اوس له خیره ځو برته خپل خړ پړ کلي ته. خوند یې وکړي، ښه ساعت سیند تېر شولو. دا سیند ته وګورئ، سپوږمۍ ما ده راختلې ده، لمر رادې پټېږي، دواړه پر یوه ځای دی. خوندور ویو دی. دی بیا ډېټه کیبل غواړي. ښه له خیره موږ سرخاب بازاره پورې راورسېدلو. دلته په لارې باندې ډول شو دی. د اکا زامنان چې دي وروره د ډول شوقیان دي. دا اتڼ زما غوڼه اتڼ نه دی زده، وایي داسې اتڼ به کې وکړو. منور به سو دا ځوانان دا دې په ډول باندې اتڼ کوي. اتڼ چې دی هغه وینې ویل تېز اتڼ زما نه دی زده، دوی دا دې وس کې لګیا دي. ښه دا د سرخاب بازار ځوانانو اتڼ کې کوي. دا ګورئ دلته دوکانونو شانګر د سره ور ونړولو. ډېر ولاړو افغانستان ته و، بیا هم دوی وروره خوشحاله دي، پریشاني نه کوي، ژوند یې انجوای کوي، د ژوند څخه خوندونه اخلي، ژوندي دي. دې ځای ته څه دی کوچنۍ کندهار ویل کېږي.